ځینې ځوانان د ښه بدن جوړولو لپاره لسګونه کیلو وزن پورته کولی شي، خو د سهار د لمانځه لپاره له ځانه یوه بړستن یا توس نشي پورته کولی. پوهیږئ ولې؟ ځکه دوی د ورزش له لارې د سالم بدن جوړولو په اهمیت پوه شوي دي، خو په دې نه دي خبر چې سالم ایمان څومره اهمیت لري. دواړه مهم دي. سالم بدن او سالم ایمان لرل زموږ د ظاهري جوړښت یا زموږ د جسم او بدن او زموږ د ایمان او زموږ د عقیدې، زموږ د ارادي قوت د پیاوړتیا لپاره مهم دي. راځئ د دې ترڅنګ چې د سالم بدن جوړولو لپاره هڅه کوو، د سالم ایمان جوړولو او لرلو لپاره هم هڅه وکړو. راځئ د ځوانۍ له قوت، انرژۍ، ارادې، آرام فکر، فکري تمرکز او ټولو شتو او اړتیاو څخه د غوره او نیکو چارو ترسره کولو لپاره کار واخلو. پوهیږئ د یو عربي شعر معنا او مفهوم داسې دی چې یو کس په ډېر سپینګیریتوب کې وایي اخ زما ځوانۍ کاش کې ته بیرته راګرځېدلی شوی او ما درته کیسه کړې وای چې زړبودۍ یا زوړوالي څه راسره وکړل. د دې نړۍ قدرت او ځواک دومره ناپایداره دی چې د مرګ پر بستر پراته انسان ته دا مهمه نه ده چې په روغتون کې مري، که د سړک پر غاړه، په کور کې مري او که د غره په سر، شتمن دی او که نادار، کمزوری دی او که قوي، ځوان دی او که زوړ. دغه حالت په موږ تاسو ټولو راتلونکی دی. راځئ دغې سختې ورځو ته مخکې له مخکې چمتووالی ولرو. نو ځوانانو، خویندو، ورونو، راځئ د ځوانۍ قوت ضایع نه کړو. راځئ د دې ترڅنګ چې ښه بدن ولرو، ښه قوي ایمان هم ولرو او د دغه سالم ایمان جوړولو لپاره نور څه ته اړتیا نشته. یوازې دې ته اړتیا ده چې موږ ځان وپېژنو، خپل خدای وپېژنو، حلال او حرام وپېژنو، سالم درک ولرو، پوهنه ولرو، مهارتونه ولرو، په خپل شاوخوا چاپېریال کې د شته امکاناتو او فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې هنر ترلاسه کړو. یوازې څو کاله وروسته به اوسنی قوت، انرژي، فکر او تمرکز نه وي راپاتې. بیا به لاسونه ټکوو خو هیڅ به لاسته نه راځي. راځئ سالم بدن او سالم ایمان دواړه خپل کړو.